डॉक्टर जोड़ा बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ. زینب او جلال د خپل راتلونکي لپاره لوی پلانونه لري، خو د دوی ښوونیز سیستم په پاکستان کې دوی یوازې پرېښي دي. مردنا بیا ګرمي چې موږ په لارې راځو یونګ زاروږو چې زه په ښایسته اسکول کې وایم ښه په ښه کمره دوی پښتانه دي، یوه قومي ډله چې په وینا یې حکومت پرې بې پروا ښکاري. نو خو موږ د علاقې مشران موږ عوام نه بولي. په بېوزلۍ، ترهګریزو بریدونو او هغه دودونو کې چې ځینې وختونه د غیر مذهبي زده کړو مخالفت کوي، موږ له داسې ماشومانو سره مخ کېږو چې د ښوونځي د زده کړو لپاره هره ممکنه هڅه کوي او له هغه کسانو سره هم مخ کېږو چې بدلون راوړي. और तालीम जहाँ पे होगा वो अमन लेके आएगा. لا تر اوسه لمر نه دی راختلی. محمد فاتح خپل 15 زامن بیداروي. جلال هلا 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 پوس هغوی باید د ښوونځي لپاره چمتو شي. شوبه لك هيك شوبه كم هلا 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 دوی د لویدیځ پاکستان په غرنیو سیمو کې ژوند کوي او پښتانه دي. دوی په هیواد کې له دویمې لوی قومي ډلې څخه دي. ښوونځي ته له تګ د مخه وروستي هدایت. چا سره چې بد ونه کوي، چا سره ښکار ونه لري، چا سره شر شور ونه کوي. ټول خو چا بیکاره نه دي. ګرد برابر دي. محمد فاتح غواړي چې ماشومان یې ښې زده کړې ترلاسه کړي. مشر زوی جلال لوی ارمانونه لري. جلال ته چې جوړېږي؟ زه ډاکټر جوړېږم. ته ډاکټر جوړېږي؟ څه ته ډاکټر جوړېږي چې د چیش ډاکټر سي؟ د انسان د دوایو ورکوم. چا د دوایو ورکوي او د علاقې خدمت وکړي. زه ډاکټر جوړېږم. زموږ علاقه کې ډاکټر نشته چې زموږ په علاقه کې ډاکټر ولای نو بیا موږ ولدی خواره زه به دا ډاکټر جوړېږم چې زه بیا میډیکل شي خلاص کړم. غریبانه ځي زه به د هغو څه پیس نه اخلم. موږ د تر سمندر په کلي کې یو، دلته چیرې چې زیات ماشومان ژوند کوي. خلک په سره پاشلو ځایونو کې میشت دي. دا په دې معنی چې له جلال څخه ګاونډیان او همداراز ښوونځی هم ډیر لري دی. ښوونځي ته د تګ لپاره جلال د هغه ورونه او ملګري په یوه ډبرین او هسک لار باندې تګ کوي. د سیمې ټول ماشومان یو ځای ځي. والدین فکر کوي چې په دې ډول به خوندي وي. موږ دا خواره چې دا خواره ځو موږ دوه نیمې ګنټې په لاره اخلو. برد د دې خوا ځو موږ بیا دوه نیمې ګنټې په لاره اخلو. نو کله موږ تختې ماسي، کله موږ کتابونه څي، کله موږ سید توسي. په دوبي کې تر 40 درجو پورې ګرمي وي، په ژمي کې واوره وي. ماشومان د اوږد سفر وخت د شعرونو په ویلو لنډوي. زمین په پول اسمان په تارے او سارے سنگسار کا خدا ہے سب اس کی قدرت کے ہے نظارے. دغه ماشومان په هر صورت ښوونځي ته ورځي هره ورځ. خو ښوونځی هغسې نه دی چې ښایي څوک یې تصور کوي. اوس دا نښان د چیش راغلی دی؟ دا د جمعې غږ ته به د چا سوال نه کوې چې دا کوم سوال دی؟ ته به دا نښان ته ګورې. نو دا نښان د چیش راغلی؟ د جمعې غږ. اوس یې جمع که ده؟ 5 شوکش دا څو راغلی؟ دا سنتار څو راغلی؟ 74. په خیمه کې زده کړې په ډیرو برخو کې ستونزمنې دي. دلته ماشومان او ښوونکي په پښتو خبرې کوي، کومه چې د پښتنو ژبه ده، خو یوازې په اردو او انګلیسي کې کتابونه شته چې د پاکستان رسمي ژبې دي. یو ښوونکی په یو وخت کې 5 ټولګیو ته تدریس کوي.
جلال او د هغه کوچنی ورور عطا هم یو ځای زده کړې کوي. بیا موږ چې ماشټر سبق وایي موږ د کلاس د وجې څه هلته ماشټر سبق نه سو وایي موږ ته زده سبق وي په ټینټ کې کوچنیان سبقان سپیټ وایي. بیا موږ 5 کلاسونه دي کتابونه ډېر دي موږ انګلیش هم وایي ریاضي هم وایي اردو هم وایي اسلامي ادبي هم وایي موږ دا مشکلات دي په ګرمي ده. ماشومان چې کله په لوړ اواز لوستل کوي او خپل بدن شاته او مخکې خوروي دا طریقه په دې سیمه کې د زده کړو کولو لپاره عامه ده. په خیمه کې ګڼه ګوڼه او دوبي کې ګرمي او ژمي کې یخ وي. دلته نه خو تشناب شته او نه اوبه. دا خیمه ښوونځی باید دغه پښتنو ماشومانو لپاره موقتي وای خو دا له 30 کلونو راهیسې همدلته پاتې دی. کل د 1991 سره دغه سوی د منظوري سوی ده د 1991 سره د دای سکول بلډینګ نه دی راغلی ټیچر استا وکشان د سبقان وای دا په دغه ټینټ کې گزاره کوونګ سبق ورته وانګ د ټیچر لپاره به ډیر مشکلات دي. د کلی خلکو هڅه وکړه چې د خیمې ترڅنګ خپل ښوونځی جوړ کړي خو له درنو بارانونو وروسته د دغې ودانۍ د رانړېدو خطر رامنځته او دغه ودانۍ ناکاره شوه. ډېر خطر کې کلی شي ډېر څو مخه وي 14 مخه دی 14 مخه څو سبقان یې یاد کړي 3 موږ چې کور ته لاړ شو بازۍ به کوو که خط لیکو د اوږد پلي تګ وروسته هغوی بالاخره کور ته رسیږي. د دوی د مجلس اصلي موضوع د دوی هغه احساس دی چې وایي چارواکي د دوی په اړه فکر نه کوي. نو خو موږ د علاقې مشران موږ عوام نه بولي خالي د ووټ په ورځ موږ عجزان یې موږ قریبان یې ته راسه زه به نن دی ښه ځوان یم زه به تا سره دی وکړم چې د خپل کار پوره کړې بیا ستا به کیسه کې لا نه دی که وایې نو 40 کاله کېږي څنګه د سکول نه دی جوړ شوی او کتلی ګرد دی کتلی ګرد دی نو خو ته ما عوام نه بولې نه پر علاقه بولې. محمد فاتح په رښتیا غواړي چې د خپلو ماشومانو لپاره یو بدلون راولي. زه په دا باندې خوشحاله کېږم چې زما بچیان تعلیم وکړي او هغه مخ ته ولاړ شي او هغه د علاقې یو خدمت وکړي یا هغه په کلي کې یو خدمت وکړي یا هغه د یو چا خدمت وکړي هغه یو ډاکټر جوړ شي هغه یو مطلب ماشټر جوړ شي یا هغه یو مطلب په آرمي کې ولاړ شي په فوج کې ولاړ شي یا مطلب بهر ملک ولاړ شي. خو دلته خلک ولې داسې احساس کوي چې حکومت له پامه غورځولي دي؟ راځئ چې یو ګام شاته واخلو. یو وخت یوه لویه پښتون میشته سیمه وه چې په عمده توګه هغه مهال د افغانستان په امارت او د برېټانوي هند په امپراتورۍ کې پرته وه. د 19مې پیړۍ په پای کې برېټانوي استعماري ځواکونو دغه سیمه د خپل سرحدونو د خوندي کولو لپاره وویشله. یو څو لسیزې وروسته پاکستان خپلواکي ترلاسه کړه خو دغه استعماري سرحد لا هم تر ننه پورې پاتې دی او پښتانه یې سره بیل کړي دي. ها دا ته سوچ که دا ټوکړې جوړې کړې. دا یو څېړونکی ډاکټر فضل رحیم مروت دی. د پاکستان تاریخ د هغه د مسلک یو ډګر دی. اوس دې ټوکړې کې یو ټیکنیکل مسله وه. دا ټوکړه چې په یو بل سره په جغرافیایي د ورورګري د نسلي د مذهبي د هر شي وینې په حساب سره یو اوس دا سټرکچر کې ته ځان ته وګوره چې یو طرف دلته هغه دغه شونه بایللي دي او بل طرف ته دې ته وګوره که نه چې دلته دا پرابلم جوړ شو چې ته خو ځان سره ګډ کړې خو په رعایا او د سبجیکټ په حیثیت سره نه د سټیزن په حیثیت. دا لا تر ننه پورې اغیزې لري. څېړونکي نیوکه کوي چې په لرې پرتو پښتني کلیو کې حکومت لږه پاملرنه کوي. د دې یوه بله پایله په پښتني سیمو کې د هیواد د نورو برخو په پرتله ډیر خلک بې سواده دي.
بل واقعیت دا ده چې د افغانستان اوږدې جګړې له امله په تیرو لسیزو کې میلیونونه پښتانه له هغه ځایه پاکستان ته کډه شوي دي او شمېر یې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته نور هم ډیر شوی دی. کډوال لکه په پیښور ښار کې اکثره د قانوني اجازې پرته او په محدودو اساسي اسانتیاو لکه خواړه، پاک اوبو یا زده کړو ژوند کوي. له دوی څخه یوه وکلنه زینب ده. 3 کاله وړاندې هغې او د هغې کورنۍ افغانستان پرېښود کله چې طالبانو واک ترلاسه کړ. زینب 2 خویندې او یوه معذوره مور لري. बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बहन के लिए पैसे हर चीज़ देती हूँ, मैं अम्मा के लिए दवाई खरीदती हूँ, हर चीज़. د هغې پلار د رکشې چلونکی دی. د افغانستان نه راغلم دلته او زما 3 لوریانې دي او ما سره ماجر کارت دی. په دې ماجر کارت باندې نور سکولونو کې داخله نه کېږي. زینب د ورځې 4 ساعته ایشېدلي الوګان یا پټاټې پلوري. هغه په دغه هیواد کې له کارکوونکو ماشومانو څخه یوه ده. د دغه هیواد له هرو 3 ماشومانو څخه لږ تر لږه یو له ښوونځي محروم دی. خو د زینب لپاره دا وضعیت بل شانته دی. زینب یو خیریه ښوونځي ته ځي، خو داسې ښوونځي ډیر کم دي. د پاکستان په ټول 418,000 ښوونځیو کې یوازې 3% د خیریه بنسټونو له لوري تمویلیږي. मुझे सबसे मुश्किल पेपर बहुत मुश्किल लगती है जो करती हूँ. मेरा घर स्कूल से दूर है और मैं चाहती हूँ कि मेरा स्कूल घर के पास हो जाए और मैं दूर से आती हूँ, मुझे पढ़ाई पसंद है और पढ़ाई करना अच्छा लगता है. رڼا ښوونځی هڅه کوي بدلون راولي، نه یوازې د کډوالو لپاره بلکې د ټولو بې برخې ماشومانو لپاره. د زینب پلار د هغې د زده کړو د هیلې ملاتړ کوي، خو نورې میندې او پلرونه داسې نه کوي. क्योंकि वो इन बच्चों को एज एन इनकम जो है इनकम के लिए एसेट बनाना चाहते हैं. वो इन बच्चों से बाहर काम कराते हैं, कभी किसी के घर बेच देते हैं, कभी इनको हाथ में चीज़ें पकड़ा के बाहर काम के लिए बेचते हैं. तो वो कहते हैं कि हमारा इनकम का जो सोर्स है वो आप लोग ख़राब कर रहे हैं. इनके पेरेंट्स को कन्विंस करना सबसे बड़ा चैलेंज है. مالي ملاتړ ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږد لپاره یو لوی لامل دی. बट यहाँ पे हम उसको दूध का एक गिलास और उसके साथ कुछ स्नैक भी देते हैं. फिर एक हम उसको खाने का एक मतलब दोपहर का खाना देते हैं. 50 रुपीज़ डेली अलाउंस देते हैं. उस बच्चे का और उस बच्चे की पूरी फैमिली का मेडिकल हम पे होता है. अगर सेहत इंसाफ कार्ड उसको ना कवर करे तो हम कवर करते हैं, लेकिन अफगानी बच्चों का तो वो कवर नहीं होता तो वो हम कवर करते हैं. बाप दादा दादी सब कुछ हेल्थ उसमें कवर्ड है, प्लस मंथली राशन पैक भी हम उनको देते हैं. د بنسټ ایښودونکي په وینا ښوونځی تر ډیره د پاکستاني خلکو له مرستو تمویلیږي او ښوونکي په رضاکارانه توګه کار کوي. خیریه ښوونځي لکه دغه چې دی کولی شي یو لږ شمېر ماشومانو ته مرسته ورسوي، خو حکومت زده کړې په شا پرېښې دي. پاکستان د خپل ناخالص داخلي تولید له 2% څخه لا هم کمه برخه په زده کړو باندې لګوي چې دا د نړیوال لږ تر لږه معیار نیمایي ده. د زده کړو لپاره پلان شویو پیسو یوه برخه په فساد کې ورکیږي. د مثال په توګه د پاکستان ښوونیز سیستم د جعلي ښوونځیو ګوست سکولز له امله هم زیانمن دی. په دغه ښوونځیو کې عمله معاش اخلي، خو هغوی هیڅکله کار ته نه راځي او نه هم هلته تدریس کیږي. چیرې چې حکومت د ماشومانو سمه ساتنه نه کوي، نو هلته نور اړخونه شته چې له هغوی څخه ناوړه ګټه واخلي. موږ لا هم په همدې ښار کې یو، خو په یو بل ځای کې یوه مدرسه، یو اسلامي ښوونځی چې ماشومانو ته خواړه او استوګنه برابروي او هغوی ته اسلامي علوم ورزده کوي. څو کاله وړاندې د ټول هیواد په کچه له دې ډول 40,000 څخه زیات مدارس شمیرل شوي وو. مدارس د ټولو ښوونځیو 14% برخه جوړوي او زیاتره یوازې د هلکانو لپاره دي. ځینې والدین د دیني دلایلو له امله مدرسې غوره کوي، نور بیا ځکه اولادونه ورلیږي چې وړیا دي او خواړه او د اوسېدو ځای هم ورته برابروي. زما نوم ذکر الله دی، زه 2 کاله دلته اوسم. ما په قرآن شریف حفظ کوم، 19 سپارې مې ویلي دي.
سهار چې راپاسو بس قاري صاحب هم پاسې جمیله بس د ښایسته مونځ وکړو چې بیا سبق ته کښېنو بیا سبق وایي بیا ټیم پوره شي بیا لاړ شو چې وڅښو او بیا چې نه راشي بیا بس سبق وایي بیا 11 بجو ټیم کې 11 بجو ټیم کې بیا ویده شو 1 بجه پاسو ده 1 بجه چې پاس شو بس بیا سبق وایو بیا روټۍ ټیم شي چې روټۍ خورو که نه نو بس بیا مازدیګره پورې سبق وایو جي او بیا مازدیګر نه بیا خوا لوبې مازدیګر لمونځ نه بعد بیا لوبې کوو ماښام اذانونو پورې ماښام اذانونه چې وشي بس بیا لمونځ وکړو بیا ماښام ماسخوتنه پورې سبق وایو او بیا ماسخوتن سبق نه بعد بیا روټۍ خورو لمونځ نه بعد او بیا بس ویده شو جي محمد اویس 2 کاله کېږي چې په دې مدرسه کې ژوند او زده کړې کوي. دی په دې مدرسه کې له شاوخوا 150 زده کوونکو څخه یو دی. د محمد کورنۍ په ښه اقتصادي حالت کې ده. دوی د پېښور په نږدې ولسوالۍ کې ژوند کوي. خو له دې سره هم محمد یوازې 2 ځله په کال کې له خپلې کورنۍ سره ګوري. ما ته ورور وایي چې بس عالم جوړ شه مور مې د خواهش لکه خوب کې لیدلی چې د حافظ القرآن شي بس ما ته مور ته مدرسې ته لاړ شي ځان به حافظ جوړې څو پورې لکه چې زما ژوند دی بس ته به مدرسه کې. محمد اویس باید خپل ژوند دین ته وقف کړی وای تر څو د خپلې مور هیله پوره کړي. په دیني تفکر کې حافظ او د هغه مور او پلار به جنت ته ځي. مدرسې ته د والدینو د لیږلو کوم دلیل مهم دی؟ دین کا خواړه او استوګنه. ښوونکی یو څرګند ځواب لري. په دې باره کې یو غلطفهمي په معاشره کې دا خوره ده چې یاره چېرته دغه خلک د دې ماشومانانو بل څه کار نشته یا بل څه کولی نشي نو بس راغلي دي اوس په دې مدارسو کې دا یتیمانان یسیران پراته دي. نه داسې خبره نه ده. اصل کې دغه خلکو د دین سره مینه ده. د هغه مینې په بنیاد باندې هغوی خپل والدینو د دین لپاره وقف کړي دي چې یاره دا دین زده کړي زموږ دنیا هم ښه شي زموږ آخرت هم ښه شي. دا چې ولې والدین غواړي خپل اولادونه د ښوونځي پر ځای مدرسې ته ولیږي موږ په پېښور کې د خلکو نظرونه اخیستي. देखिए जी तालीम के हवाले से जो बात है सरकारी स्कूल दूर है ट्रांसपोर्टेशन भी खर्चा आता है जो प्राइवेट स्कूल है वो महंगे हैं तो मदरसा ऐसी जगह है जहां हम अपने बच्चों को भेजते हैं एक तो उनकी दुनिया भी संवर जाती है आखिरत भी संवर जाती है. केपी में देखा जाता है कि लोगों का रुझान रिलीजन की तरफ ज़्यादा है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को मदारिस में भेजते हैं और दूसरा ये है कि सरकारी स्कूलों का मयार भी वो नहीं है. जाता था कि मदारिस में शिद्दत पसंदी जो है वो बच्चों के जहन में आती जा रही है लेकिन अब ऐसा नहीं है. वो ये समझ चुके हैं कि जो दीनी तालीम है वो बच्चों को अगर दी जाए तो उनका दिमाग उनकी सोच उनका शऊर काफ़ी वसी हो जाता है. मेरे अपने दोनों बच्चे बेटी भी बेटा भी वो इस वक्त हाफिज कुरान की जो तालीम है वो हासिल कर रहे हैं. خو د حقیقت یو بل مخ هم شته. هغه دا چې ډېرې مدرسې په تیرو لسیزو کې او لا تر اوسه هم د سعودي عربستان لخوا تمویلېږي. دا د سعودیانو لخوا د پاکستان په کنټرول کې د نرمې سیاسي وسیلې په توګه کارول کېږي. په تیرو لسیزو کې د مدرسو شمیر زیات شوی دی. کارپوهان وایي چې د تدریس په لحاظ مدرسې خپله اجنډا لري. او هغه تاسو ته پته ده چې مدرسه کې چې کومې دي یو نیمه مدرسه پرېږده چې هغه کې کېدای شي عصري علوم د نوي علومو سره دغه کوي. ځینې خلک ویره لري چې دا زوړ او ډېر دیني نصاب ځینې زده کوونکي د هېواد په بې شمېره وسلوالو ډلو کې د شاملېدو وړ ګرځوي. د طالبانو ډېری لوړپوړي مشران چې اوس په افغانستان کې واک لري په یوه پاکستاني مدرسه کې روزل شوي دي. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د مدارسو په دننه کې له افراطیت څخه مخنیوی وکړي ځکه چې دا د هېواد په عمومي امنیت کې زیاتوالی راولي. خو آیا پکې بریالی به شي؟ زه خو له بده مرغه بیا ډېر بد کیاس وینمه اړې ګړې زه وینمه. ډاکټر درویش افریدی یو نوموتی کارپوه دی چې له څو لسیزو راهیسې د ټولنې وضعیت مطالعه کوي. زه دا وینمه چې پښتانه د دې ریاست نه چې څومره د دوی هغه ټرست ډیفیسټ د یو بل باندې د باور د اعتماد د عوامو د سوسایټي او د ریاست په منځ کې دا ډېر زیات شوی دی او دغه چې کم ټرست ډیفیسټ دی د دې نه به 2 قسمه انتها پسند قوتونه یا ریډیکل قوتونه ګټه اخلي. یو ریلیجیس دی او بل پښتون کامپرست چې کوم ریډیکل کامپرستي ده دا چې بالکل د مایوسۍ
هغه دی پیداوار دی دا به بیا مضبوطیږي او بیا به د ریاست وجود ته خطره پیښیږي. هم دینی او هم ملتپالې ډلې له وړاندې لا په پاکستان کې د پښتنو پر ژوند لوی اغېز لري. په 2022 میلادي کال کې زیاتره ترهګریز بریدونه په پښتني سیمو کې وشول چې ورڅخه 80% بریدونو یې دیني انګیزې لرلې. پاکستاني طالبانو، داعش او القاعده ټولو دلته خپله ونډه درلودلې او یا یې هم لري. ځینې څېړنې ښیي چې په هیواد کې د دیني سختدریزۍ لپاره یو مخ په زیاتېدونکی ملاتړ موجود دی. کارپوهان ویره لري چې مدرسې به دغه پرمختګ نور چټک کړي. د سختدریزو ملاتړ به ښایي د ښوونځیو ماشومانو ته تاوان ورسوي. ځینې وسلوال د عصري زده کړو مخالف دي ان چې ښوونځي په نښه کړي. لکه په دې ښوونځي کې په پېښور کې چې 150 کسان پکې ووژل شوه چې زیاتره یې زده کوونکي وو. دا روانه نامني سیمه نور هم بې ثباته کوي او ماشومان د لا نورو فرصتونو څخه محرومه کیږي. موږ بیرته د جلال کلي ته راغلي یو. د ټولو خنډونو سره سره محمد او نورو کلیوالو پریکړه کړې چې د خپلو ماشومانو ژوند بهتر کړي. نو په درې د څلور د کال کې دغه د خالي ګورنمنت و دا کلی ته دغه نمبر کړی دی د اسکول نور بلډینګ نشته. دا چې سیمه‌ییز حکومت په دې غرنۍ سیمه کې بدلون نه راولي، کلیوال پریکړه کوي چې دوی به د اړونده وزیري دفتر ته ورځي. دوی د ایالت پلازمینې کوټې ته روان دي. او دې ترتیب را برابر کې شری په څه تر راکو دا دی چې کوم چاله مرزو تعلیم ورځي نو زموږ ملاقات سره وسی ډیر ونه وکي او خدای دې وکړي زموږ کار وکړي. دوی چې ورسېدل نیکمرغه وو ځکه چې د پوهنې وزیره د لیدنې لپاره حاضره ده. یعنی موږ سبق ویلې دي د موږ بعد اوس موږ بچان سبقان کې وایي ولې نه کړی نو خو نه وکي بیا وایي نن راسه سبا راسه نه کېږي. په دغه تاله رالو 40-50 کوچنیان دي تقریبا آبادي 1500 آبادي ده دلته په دا 2-3 کلي دا سکول راځي په دا کې سبقان دي. This is very unfortunate that we have the people they want to educate their children but they don't have the facilitation for that. So inshallah they have given me the application and just talk to the secretary and inshallah their building will be on ground when the scheme will be start. د پوهنې د وزیر سکرتر سلام احمد ناصر هم ژر ژمنې کوي. سر زموږ دغه دی सेक्रेटरी को दरखास्त दी इन्होंने और सेक्रेटरी ने मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक उस पर अमल दरामद किया. इस साल जो शेल्टरलेस स्कूल है उसके अंदर हम ये बिल्डिंग डाल देंगे इंशाल्लाह. इसकी बिल्डिंग पे काम का आगाज़ हो जाएगा. سوس سره کله به شروع شي نه دی نه وایي په ورځ کې راو کې ټندر دی یعنی بارک به معنا مستاجم بارک کا کاستا کارو زموږ سره سکرتیم ډېر ښه ملاقات راکړي رایله درانیم ښه ملاقات راکړي او زموږ دغه اصولو کار اصول او ویکندانې راکړي چې په یوه هفته کې به دننه نستې کار کېږي سکرتري ډېر ښه انسان و انشاءالله که خدای کړي زموږ کام زر تر زره کېږي نو مبارک درته کاکا. هیله شته چې خیمه ښوونځی ژر د ودانۍ څښتن شي، خو آیا وزیره به واقعا دغه موضوع تعقیب کړي؟ دا د خانوزۍ کلی دی او ځکه ځانګړی مقام لري چې د بدلون لپاره د خلکو غوښتنې بریالۍ شوي دي. دغه کلی په نسبي ډول د پښتنو په یوه خوندي سیمه کې دی. اټکل کېږي چې له 90% څخه زیات د دغه کلي اوسېدونکي لیک او لوست کولی شي. موږ په کلي کې په تر ټولو زاړه د نجونو په عالي ښوونځي کې یو او په دې د پوهېدو هڅه کوو چې ولې په دې ځای کې زده کړې پراخې شوي دي. روبابا د 9م ټولګي زده کوونکې ده.
مور پلار سره رالېږي د دې تعلیم وکړم نو خوند خو به ښه کوي چې زه غټه شم یو جوب وکړم سبا مور پلار راڅخه خوشحاله سي خلک وکړي څنګه دا تعلیم یې وکړي ډېر ښه خوند یې وکړی سي موږ په کلي کې یو نجلۍ دونه غټ جوب یې وکړلی خانوزۍ سیمه له شلو څخه د ډیرو ښوونځیو کور دی. ټولنه یې په دې کې ډیر مهم رول لوبوي. دوی پر حکومت فشار راوړي، منظمې غونډې جوړوي او په دې کې د زده کړو په اړه خبرې کیږي. ان ځینو خلکو د ښوونځیو لپاره ځمکې هم ورکړي دي. स्कूल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे आके हमें हम तालीम सीखते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में सीखते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. फादर जो है ना वो तालीम के बहुत पसंद करते हैं और हमें भी इसी तरह से ट्रेन करते हैं. मेरे सारे भाई जो है ना और सिस्टर्स जो है ना वो तालीम के रास्ते पर है, कुछ लड़कियाँ इल्म के रास्ते पर है. और मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ आगे. मुझे घर की तरफ से भी सपोर्ट मिलती है. वो चाहते हैं कि मैं भी बड़ी होकर कुछ बन जाऊँ, अपनी दादी की तरह अलियासमा की तरह कुछ कर सकूँ इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए. په خانوزۍ کې د نجونو د زده کړو کچه د هلکانو په پرتله ډیره لوړه ده. دا بېشکه د دغې سیمې یوه ځانګړتیا ده. دا ځکه چې په ټول پاکستان کې د هلکانو په پرتله نجونې په کم اندازه ښوونځیو ته ځي. I'm very impressed. मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई लोगों के एटीट्यूड से, लोगों के जो है बिहेवियर से. और जो है एक जो अहम बात जो मैंने इम्पोर्टेंट बात जिनमें नोट की, वो कहते हैं वो इस चीज़ को ना बहुत आगे लेके जाते हैं कि विदाउट एजुकेशन लाइफ इज़ इम्पॉसिबल. ठीक, हमने अपने बच्चों को एजुकेट करना है. दैट्स वाई के लिटरेसी रेट जो है यहाँ पे बहुत हाई है और 98% जो है यहाँ पे लोग जो है लिटरेट हैं. خو د زده کړو سره داسې لیوالتیا له کومه ځایه سرچینه اخلي. هر څه داسې ښکاري چې د زده کړو سره د لیوالتیا دا پدیده د دغې سیمې له یو مشر علامه عبدالعلي اخوندزاده څخه سرچینه اخلي چې له 100 کلونو څخه زیات وخت وړاندې چارواکي اړ کړي و چې خپلو خلکو ته د زده کړو مناسب امکانات برابر کړي. तालीम के हवाले से कैंपेन हमारी स्टिल इसी वजह से जारी है क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत पुरअमन मुआशरे में रह रहे हैं कि अगर तालीम हमसे हमारे हाथ से तालीम निकल जाता है, हमारे सोसाइटी से एजुकेशन अगर हम लोग कट ऑफ हो गए तो हमारी जो नई नस्ल होगी वो जाहिल गवार बनेंगे और जाहिल गवार और बेशऊर या लाशऊर लोग जो होंगे वो सोसाइटी के अमन को तबाह करेंगे. इस वजह से हमारे लोग तालीम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते. तो अमन व अमान और तालीम जो है ये एक दूसरे से पेवस्ता चीज़ें हैं. यानी जहाँ पे अमन होगा वहीं पे तालीम होगा और तालीम जहाँ पे होगा वो अमन लेके आएगा. वो लोगों को शऊर देता है और शऊर इंसान को अमन की तरफ लेके जाता है. دا چې اخوندزاده دومره نفوذ درلود د نورو دلایلو ترڅنګ یو دلیل دا هم و چې د خانوزۍ ټولنه په خپلو کې سره نږدې او منسجمه ده. زما په علاقه په هر کور کې داسې کوچنی نشته چې هغه د سبق نه ویي. چې کوم سړی سبق نه وي هغه بیا ډېره بد هم ګڼي. په عمومي ډول دلته د نورو پښتنو کلیو په پرتله د خلکو اقتصادي وضعیت ښه دی. ښایي له همدې کبله دا ستونزمنه ده چې خانوزۍ د ټولو پښتني سیمو لپاره یوه نمونه وبلل شي. د زده کړو سره د دغې سیمې لیوالتیا اوږد تاریخ لري. د خانوزۍ اوسېدونکي نسبتاً ژر ښه کارونه او وظایف هم ترلاسه کوي. یوه پایله یې دا ده چې هغوی د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو د غوښتنې ځواک لري. بیرته په غرونو کې یو چیرته چې خلک د بدلون راوستلو لپاره هڅه کوي. جلال الله هم خپل ورځنی ژوند تعقیبوي. کتابونه په بکسه کې ږدي او د نورو ماشومانو سره د خیمې ښوونځي ته ځي. هغه د زده کړو لپاره خپل اوږد مزل ته ادامه ورکوي. مردنه بیا ګرمي چې موږ په لارې راځو یم زاروږو یم صحیح راستي وژیم کله کله کتابونه راستي
کله کله د شپې راځي چې بارانونه یې موږ سکول خلاص یې موږ نه راځو. اوس ما خواست چې زه په ښایسته سکول کې وایم چې پخه کمره وي، چې دیوالي وي، چمنیانې، چې ښایسته سړه پنکه وي. اړونده ایالتي وزارت ژمنه کړې چې د ښوونځي مناسبه ودانۍ به جوړوي. خو 15 اونۍ وروسته موږ ته خبر راکړل شو چې د بیوروکراسي له امله د خیمې په ځای د ودانۍ جوړولو پروسه به د نوي کال مخکې پیل نشي. دا چې په دغه غرنۍ سیمه کې به له لسیزو راهیسې حاکم وضعیت تغییر شي که نه لا نه ده معلومه. خو جلال او نور پښتانه ماشومان لا هم د ښو زده کړو ترلاسه کولو لپاره پر اوږدو لارو روان دي.